الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې موږ تاسو د هوم مینیو د کلیبورډ ګروپ له کمانډونو سره بلد شو. په تیرې ویډیو کې موږ تاسو د ایکسل د پروګرام له مختلفو ساحاتو سره بلد شو. که چیرې تاسو هغه ویډیو نه وی لیدلې د دې ویډیو په ډسکرپشن کې لینک موجود ده. د کلیبورډ په ګروپ کې چې موږ تاسو سره لومړی کمانډ ده هغه د کټ کمانډ ده. موږ تاسو کټ کمانډ د څه شي لپاره استعمالوو؟ فرضاً دلته په شیټ کې د یو څو کارمندانو آیډیانې لرمه. دلته کوم زه آی ډي او کارمندانو فرضاً لږ آی ډي یعنې A001 همداسې ما سره تقریبا ټول لس دانې کارمندان په ترتیب سره. سمه ده. زه اوس غواړم دې کارمندانو دا آیډیانې چې دي دا دې دلته نه وي، یعنې په ډي کالم کې دې نه اوسي، اف ته دې راسي. دا څنګه زه انتقالومه؟ بیا ولې دا ټول انتخابومه. دلته راځم په کټ کمانډ باندې کلیک کومه. نو کوم ځای ته چې ته غواړې فرضاً زه غواړم جي کمانډ ته، نو دلته په یو سیل باندې کلیک وکړه او دلته پیسټ کمانډ باندې کلیک وکړه. نو دا به خپله د څه شي انتقال شي. اوس که غواړو د شارټکټ څخه کار واخلو، هغه څنګه کار کوو؟ زه بېرته کنټرول زی په واسطه شاته ځمه، د څه کار اخلم؟ د شارټکټ څخه. سمه ده. فرضاً زه دا ټول انتخابومه. د کیبورډ څخه څه شی واخلم؟ کنټرول ایکس. سمه ده. فرضاً غواړم جي کالم ته انتقال کړم، نو دلته څه شی وهم؟ کنټرول وي. یعنې موږ سره د کټ شارټکټ څه شی ده؟ کنټرول ایکس، او د پیسټ هغه څه شی ده؟ شارټکټ کنټرول وي. سمه ده. دې نه بعد موږ سره ده د کاپي څه شی ده؟ کمانډ ده. یعنې د دې هدف څه شی ده؟ دا هدف دا ده یعنې دا کالم کې چې کوم هغه دي د کارمندانو آیډیانې چې دي دا دې دلته په جي کالم کې موسي، خو دې سره څنګ کې دې کې کالم کې هم دا چې شي کاپي سي. دا موږ څنګه کوو؟ فرضاً دلته راځم د ټولې چې انتخابومه آیډیانې اول ته کاپي باندې چې کومه کلیک کومه. فرضاً زه غواړم کې کالم ته لاړ شي، نو دلته په یو سیل باندې کلیک کوم او دلته پیسټ باندې کلیک کوم. دا به خپله د څه شي کاپي شي. اوس موږ څرنګه هغه باندې کولی شو؟ شارټکټ باندې. زه بېرته د کنټرول زی په واسطه شاته ځمه. دلته زه دا ټول انتخابومه. کیبورډ څخه څه شی وهم؟ کنټرول سی. صحیح ده. او دلته کې کالم د فرضاً د کاپي کومه، نو دلته شی وهم؟ کنټرول وي. یعنې موږ سره د کاپي شارټکټ څه شی شو؟ کنټرول سی. او د پیسټ شارټکټ خو موږ تاسو مخکې مو ویلې څه شی ده؟ کنټرول وي. سمه ده. دې نه بعد موږ سره هلته دا فارمټ پینټر. فارمټ پینټر موږ تاسو څه وخت کې کاروو؟ تاسو ته زه ښیم په عملي بڼه. فرضاً دا کالم کې چې کومې هغه دي دا ما ټول انتخاب کړي آیډیانې، دې کې دلته شی ورکوم فارمټ ورکوم. دلته زه یو رنګ ورکوم، دا پخپله یو فارمټ ده. دا بولډ کوم، دا پخپله یو فارمټ ده. دا یې غټوم، دا پخپله څه ده؟ یو فارمټ ده. زه وایم چې په دې کالم کې یا په دې سیلونو کې چې ما کوم تغییرات راوستل دا دې په دې باندې هم عملي شي. زه بیا نشم کولی چې فرضاً یعنې دې ته ځان ته هغه ورکړم فارمټ. زه وایم چې همدا هغه چې دا فارمټ که نه په دې باندې هم څه شي؟ اپلای شي. څنګه کومه؟ راځم دلته په یو سیل باندې کلیک کوم او دلته راځم په فارمټ پینټر باندې شی کوم کلیک کوم او فرضاً غواړم ټولو باندې عملي شي، نو دلته کلیک کوم او داسې کاته خواته یې کش کوم، د به ټولو باندې عملي شي.